بسم الله الرحمن الرحیم. دوی بل یو ټاپک ورکړی دی په صفحه نمبر 10 باندې ریسپایریشن چې کوم دی نو دې ته عملي تنفس وایي، یا په ساده پښتو کې داسې ووایو چې د ساه اخیستلو عمل. نو ساه اخیستلو عمل دا په تفصیل کې وایو، دا داسې ساده خبره نه ده چې د ساه اخیستلو عمل. که تاسو زما پر چینل کې نوي یئ یا زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه یئ نو مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. دغه فایده به دا چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در راسي. نو اوس ریسپایریشن دی وایي living things get energy from their food by the process called cellular respiration. ساه لرونکي چې کوم دي نو هغه طاقت حاصلوي، انرژي طاقت ته وایي. from their food د خپل خوراک نه by the process په عمل باندې called cellular respiration چې هغه ته cellular respiration وایي. ریسپایریشن خو مطلب ساده پښتو کې دا چې د ساه اخیستلو عمل، خو داسې عمل چې هغه په سیل کې کیږي، یو قسم سیل چې دی نو ساه اخلي. نو هغه عمل چې په هغه کې ساه لرونکي د خوراک نه چې دی نو طاقت حاصل کی، او د څه په ذریعه باندې، د کوم عمل په ذریعه باندې، د سیلولر ریسپایریشن په ذریعه باندې، د ساه د اخیستلو د هغه نظام په ذریعه باندې چې کوم په سیل کې وشي، په خلیه کې، نو دغه ته ریسپایریشن وایي. بیا وایي چې اوس په تفصیل سره اوس تاسو ذهن مو مخې ته کلیر شي. ان پلانټ سیل ګلوکوز ریاکټ وذ اکسیجن ټو فارم کاربن ډای اکساید واټر اینډ انرژي. په بوټي په خلیو کې دلته دا چپټر د بوټو روان دی، نو د بوټو په خلیو کې وایي چې کوم دی نو ګلوکوز ریاکټ ردی عمل وکړي، را یوځای شي وذ اکسیجن، د اکسیجن سره ټو فارم کاربن ډای اکساید، نو کاربن ډای اکساید جوړ شي چې په بوټو کې ګلوکوز را یوځای شي. هغه چې کوم خوراک په پاڼه کې تیار کړی هغه ته ګلوکوز وایي، او د اکسیجن سره یوځای شي، اکسیجن ورسره راواخلي. نو چې دا دواړه یوځای شي نو دې نه څه جوړ شي؟ دې نه کاربن ډای اکساید ګیس جوړ شي، اوبه ترې په یو شکل کې جوړ شي، او انرژي دې بوټي له طاقت راوځي، طاقت ترې جوړ شي. نو کاربن ډای اکساید ان واټر ار د ویسټ پروډکټس. په دې عمل کې د ریسپایریشن په عمل کې چې کوم دوه سیزونه پیدا شو چې یو کاربن ډای اکساید دی یو اوبه دي، وایي دا ویسټ پروډکټ شو، پالتو مادې شوې. this process mainly take place in the mitochondria. دا عمل چې کوم دی دا ریسپایریشن، دا عمل چې بوټی پکې ساه واخلي، مطلب اکسیجن ګیس واخلي، د ګلوکوز سره هغه یوځای شي، هغه نه کاربن ډای اکساید ګیس، واټر، اوبه او انرژي، قوت او طاقت ته جوړ شي. دا عمل چې په کوم ځای کې کیږي نو هغه په سیل کې کیږي، په سیل کې په مایټوکانډریا کې کیږي. دا په سیل کې دننه یوه وړه حصه ده، او تاسو دا خبره کړې وه چې مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم وایي، یا به په کړي په شپږم کلاس کې یا به مخې ته وایي چې په دې کې دا د خلیې د طاقت کور دی، په دې کې طاقت جوړیږي. نو دلته دا خبره کوي وایي this process mainly take place، دا عمل کیږي in the mitochondria، په مایټوکانډریا کې. دا په سیل کې دننه یو ځای دی. سیل په سټرکچر کې د شپږم کلاس چې کومې ویډیوګانې ما جوړې کړي باقي تاسو کتلی شئ چې مایټوکانډریا څه شی دی. دا خبره اسانه شو. په ساده پښتو کې زه بیا وایم چې ریسپایریشن داسې عمل دی چې په دې کې به یو ساه لرونکی ساه اخلي، که بوټی دی که ځناور دی، دلته صرف خبره د بوټي روانه ده، او په هغه کې به ګلوکوز چې کوم دي هغه به د اکسیجن سره په سیل کې یوځای کېږي، کاربن ډای اکساید ګیس، واټر، اوبه او انرژي طاقت به ترې د ساه لرونکي دپاره راوځي بهر، د خوراک نه خارجېږي به ترې. دې عمل ته ریسپایریشن وایي. دلته چې دی نو دا په یو ډایګرام کې شو کړی دی. ګلوکوز یې ورکړلی چې دا چا سره ریاکټ وکړي، یوځای شي د اکسیجن سره چې را یوځای شي، نو بیا غش یې ورکړی دی. د دې نه به کاربن ډای اکساید پلس واټر، اوبه به ترې جوړې شي، پلس انرژي او قوت به ترې د ساه لرونکي دپاره را خارج شي، را وبه ترې وځي. دې عمل ته ریسپایریشن وایي. دا په سیل کې کیږي، په سیل کې چې په کوم ځای کې کیږي هغه ته مایټوکانډریا وایي. بیا وایي چې پلانټ سیل ریسپایر آل د ټایم. د بوټي د خلیې چې کومې دي نو دا په هر وخت کې ریسپایریشن کوي. سو دی نیډ کنټینیوس سپلای اف اکسیجن. نو بس دې ته مستقل او جاري، کنټینیوس جاري ته وایي، دې ته مسلسل او جاري د اکسیجن موجودګي پکار ده. لکه په پلانټ سیل کې وایي په مخه باندې چې دی نو څه کیږي؟ ریسپایر آل د ټایم، هر وخت پې دا ریسپایریشن کیږي. لکه د خوراک نه چې د طاقت راوځي دا عمل پکې کیږي. نو د خوراک نه چې طاقت راوځي دا عمل څنګه کیږي؟ دغه ما وکړه دا خبره چې ګلوکوز د اکسیجن سره یوځای کیږي، نو د خوراک نه طاقت راوځي، انرژي ترې راوځي. وایي دا په بوټو کې هر وخت کیږي، نو دې ته بیا مسلسل او جاري چې دی نو د اکسیجن ضرورت دی. ډیورنګ ډے ټایم، د ورځې په وخت کې دی میک مور اکسیجن بای فوټوسینتھیسس، سو ایکسټرا اکسیجن گوز انټو ایر. د ورځې په وخت کې دا بوټی داسې کار کوي چې د فوټوسینتھیسس عمل په دوران کې اکسیجن ګیس چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي، خو ډېر زیات پیدا کیږي، ایکسټرا ورسره هم ورسره هغه ایکسټرا پالتو چې زیات وي ورسره خپل مقدار نه د بوټي سره، نو ګوز انټو ایر، هغه هوا ته پرېږدي بهر، نو مونږ یې په کار راولو، مونږ او ځناور او نور ساه لرونکي. ایټ نایټ، نو د شپې په ټایم کې بیا څنګه چل کیږي په دې بوټي کې؟ فوټوسینتھیسس سټاپ، د خوراک تیارولو د عمل ودرېږي، ځکه چې د شپې خو د نور رڼا نه وي، د فوټوسینتھیسس دپاره د نور د رڼا ضرورت دی. سو پلانټس ټیک ان اکسیجن، نو د شپې بیا د بوټی داسې کار کوي چې اکسیجن اخلي، اکسیجن ورکوي نه، اینډ ګیو آوټ کاربن ډای اکساید لایک انیملز، او د ځناورو په شانتې بیا کاربن ډای اکساید چې دی نو ورکوي. نو د شپې د بوټي نه د لاندې پرېوتل هم چې دی نو دا منع دي. هغه وجه هم دا ده چې په دې کې د شپې که فوټوسینتھیسس نه کیږي، د خوراک تیارولو عمل نه کیږي، نو چې د خوراک تیارولو عمل نه کیږي نو اکسیجن ګیس به نه پیدا کیږي د ساه اخیستلو.
نو چې اکسیجن ګیس نه پیدا کېږي نو دی څه وایي دلته وایي چې کاربن ډای اکساید ګیس په بهر پرېږدي ځکه چې دی بیا فوټوسینتیسیس نه کوي په دغه دوران کې نو چې نه کوي نو کاربن ډای اکساید ګیس خو زهریله ده هغه بیا په هډوکو باندې هم درد راولي لږې مسلې جوړوي چکر هم راولي په سړي باندې نو د شپې د ونو نه کاربن ډای اکساید ګیس وځي د اکسیجن ګیس په ځای باندې ورپسې دوی بل ورکړی دی یو چارټ یې ورکړی دی ټیبل دی کمپیریزن بټوین ریسپایریشن اینډ فوټوسینتیسیس د ریسپایریشن عمل او د فوټوسینتیسیس عمل په منځ کې موازنه کړل موازنه دي ته چې کومې خبرې په یو شان دي او کومې په یو بل نه بدلي یو طرف ته لیکلی دی ریسپایریشن او بل طرف ته لیکلی دی فوټوسینتیسیس په دې دواړو کې اوس موږ دا ګورو چې موازنې څه ده یو شانتیوالي فرقونه پکې څه دي دقه ته کمپیریزن وایي نمبر 1 اکر ان لکه کیږي وایي نو څه شی پکې کېږي ریسپایریشن کې آل لیوینګ تھینګس دا په ټولو ساه لرونکو کېږي دا ریسپایریشن دا داسې عمل دی چې یو ساه لرونکی هم د دې نه بغیر نشي پاتې کېدی ژوندی ځکه چې دا داسې عمل دی چې په دې کې اکسیجن د ګلوکوز د خوراک سره یوځای کېږي او طاقت یې حاصلوي راوباسي د ساه لرونکي دپاره دا په ټولو ساه لرونکو کې کېږي فوټوسینتیسیس صرف او صرف د خوراک د تیاری چې کوم دی اونلی ګرین پارټس اف پلانټ د بوټو په هغه حصو کې کېږي چې هغه صرف او صرف شنې حصې دي لکه خاص کر پاڼې چې کوم دي یا په ځینو بوټو کې تنې هم دي لکه کیکټس وین اټاکر دا به کله کېږي نو اوس د دواړو کمپیریزن ګورو ریسپایریشن آل د ټایم ریسپایریشن په ساه لرونکو کې هر وخت رواني کېږي په سیل کې لکه دې لپاره څه شپه ورځ نشته رڼا او دغه وره نشته سورې فوټوسینتیسیس پکې کله کېږي اونلی ان ډے لایټ د ورځې په رڼا کې د نور په رڼا کې کېږي صرف ارګنیل انوالډ چې په دې دواړو کې کم ارګنیل انوالډ په ریسپایریشن کې مایټوکانډریا ده په دې کې دا طاقت چې د خوراک نه راوځي او په فوټوسینتیسیس کې چې کم ارګنیل د سیل حصه شامله ده او انوال د پکې شریکه د پکې نوع کلوروپلاست دی ریاکټنټس هغه مواد ته وایي چې هغه دواړه رایوځای شي بل یو څیز جوړ کړي نو په ریسپایریشن کې چې کوم مواد پکار دي زموږ سره هغه ګلوکوز او اکسیجن پکار دي چې رایوځای شي نو انرژي واټر او کاربن ډای اکساید جوړیږي په فوټوسینتیسیس کې زموږ سره کاربن ډای اکساید واټر اوبه د پاڼې شین رنګ او د نور رڼا راوځای کېږي ګلوکوز جوړوي نو دا دواړه د دې ریاکټنټس هغه مواد چې دا دواړه پکې کېږي د عملونو فوټوسینتیسیس او ریسپایریشن ورسره بل دوی ورکړی دی پراډکټس چې د دې پیداوار به صحیح لکه په اخر کې به د څه حاصلېږي نو د ریسپایریشن پیداوار دا دی چې په دې کې خو انرژي هم زموږ سره چې دی نو پیدا کېږي نو دلته وایي چې کاربن ډای اکساید اینډ واټر پراډکټس پکې دغه او د دوی نه پکې انرژي پاتې شوې ده نو بنیادي کار پکې دا دی چې هغه انرژي ده انرژي په پراډکټس کې راځي د فوټوسینتیسیس په پراډکټس کې صحیح لکه فوټوسینتیسیس چې وشي نو څه تیار شي نو ګلوکوز تیار شي نو اکسیجن ګیس تیار شي بل انرژي لینک پکې دی انرژي لینک مطلب دا هغه خبره دلته راغېستې بره نه دي لیکلي چې د طاقت د قوت سره څنګه تړلی شوي دي دا دواړه عملونه نو په ریسپایریشن کې انرژي از ریلیز انرژي پکې خارجېږي او په دې بل فوټوسینتیسیس کې څه چل کېږي انرژي از ابزارب تاسو ویل د نور د رڼا انرژي چې دی نو دا بوټي جذب کوي نو انرژي از ابزارب په فوټوسینتیسیس په ځای طالب کې د انرژي طاقت او قوت چې کوم دی نو دا جذب کېږي او په ریسپایریشن کې دا خارجېږي په صفحه نمبر 11 باندې دوی یو ډایګرام د بوټي ورکړی او دې ته لیکلی دی ګیشیس ایکسچینج اینډ پلانټ ډیورینګ ډے اینډ نایټ د ګیسونو بدلون په بوټي کې د ورځې او د شپې د نور رڼا یې ورکړله ان د ډے د ورځې څنګه چل کېږي د ورځې داسې کار کېږي چې د یو طرف ته تاسو بوټي وګورئ دوی ورکړی دی د ورځې داسې کار کېږي ډیورینګ فوټوسینتیسیس د ورځې فوټوسینتیسیس کېږي چې د نور رڼا او کاربن ډای اکساید ګیس پکې اخلي دا بوټی نو هغه ته یې داسې نښه کړله چې دننه طرف ته ورته تللی دی کاربن ډای اکساید دا شنه نښه چې کومه ده او د ورځې په ټایم کې دا بوټی بیا څه پرېږدي بهر چې فوټوسینتیسیس کوي اکسیجن ورکوي نو هغه ته بهر راوتی دی بیا یې لاندې دوی بل ورکړی دی اټ نایټ هغه طرف ته د شپې سپوږمۍ ورکړله ستوري ورکړلي نو که دې طرف ته تاسو وګورئ دې ته لیکلی نو فوټوسینتیسیس د شپې بیا فوټوسینتیسیس نه کېږي ځکه چې د نور رڼا نه نو ډیورینګ ریسپایریشن نو بیا په دوران د ریسپایریشن کې لکه د شپې بیا ټول ریسپایریشن کېږي په بوټي کې د سره نه فوټوسینتیسیس نه نو څه وشي په ریسپایریشن کې اکسیجن واخلي ځکه چې په ریسپایریشن کې د اکسیجن ګیس ضرورت دی چې د ګلوکوز سره عمل وکړي او کاربن ډای اکساید ورکړي نو د شپې کاربن ډای اکساید ورکوي او اکسیجن اخلي او د ورځې چې کوم دی نو دا بوټی زموږ سره اکسیجن ورکوي او کاربن ډای اکساید چې دی نو اخلي خوري ډیورینګ ریسپایریشن د ورځې څنګه چل کېږي چې ریسپایریشن کېږي د ورځې هم دا بوټی اکسیجن استعمالوي لکه دلته ورکړل دی په دې لاندې یو کې نه اکسیجن ټیکن ان لکه دننه د اکسیجن اخلي کاربن ډای اکساید ورکوي خو هغه په لږ مقدار کې ځکه چې واپس په داسې مقدار کې چې د اکسیجن پکې دی نو هم ورکوي ځکه چې د ورځې خو فوټوسینتیسیس کېږي نو دا د شپې او د ورځې هغه کار شو مطلب یې دا دی چې د ورځې فوټوسینتیسیس کېږي د شپې ریسپایریشن کېږي او د ریسپایریشن د ورځې هم کېږي ټیک شو نو د دغه ځای پورې دا چې کوم دی نو ډایګرام دی که ستاسو په کې څه کوېسچن تپوس تاسو نه یې پوه شوي نو زما نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ جزاک الله خیر